د زرغون تلویزیون درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو بیا هم ومنئ. هیله ده تاسې به ښه وئ، خوشحاله به وئ او د ژوند شپې او ورځې به په خیر او سلامتۍ سره در باندې تېرېږي. دا دی بیا هم د ولسونو د افغانانو خصوصا د خوستي ولسونو د علمي او فکري کچې د لوړتیا او د طبیعي پیښو سره د مبارزې پر وړاندې د دوی د پوهاوي او د مبارزې کچې د لوړتیا په خاطر یو بل پروګرام بیا هم ستاسو لپاره پیلوو. نن به بیا هم د طبیعي پیښو په اړوند خبرې وکړو او تر ډېره به د ځنګلونو په ارزښت، اهمیت والي او د هغې له منځه وړلو په اساس سره پېښېدونکو ګواښونو او تاوانونو باندې خبرې وکړو. نن پروګرام کې بیا هم راسره ډېر قدرمن او عزتمن میلمانه دي. مولوي صاحب ولی جان، خبریال او ژورنالیست حنیف الله ابراهیم خیل، استاد سمیع الله درمان. تاسې درې واړو ته ښه راغلاست وایو، په خیر راشئ، ستړي نشئ. استاد که پیل له تاسو نه وکړو چې وړاندې پروګرامونو کې هم موږ دې باندې خبرې کړې دي، خو که بیا هم داسې یوه لنډه رڼا په دې واچوو چې طبیعي پیښې یا طبیعي افتونه په څه معنا دي یا کومې پیښو ته طبیعي پیښې ویل کېږي. ډېره زیاته مننه. لومړی کې تاسو ته سلام، ستاسو له طریقه ټولو لیدونکو ته سلام، ټولو مېلمنو ته سلام. عموما کې ستاسو پوښتنې ځواب ته راشو. طبیعي پیښو معمولا کې موږ او تاسو ورسره مخامخ شوي یو، هر څوک یې پېژني. سیلابونه دي چې طبیعي پیښې دي، رامنځته کېږي، زلزلې دي. دې تر څنګ نورې هم بېلابېلې لکه په ځنګلونو کې ناڅاپي اورلګېدنه یا نورې بېلابېلې پیښې، دغه ټولې هغه پیښې دي چې په طبیعي ډول رامنځته کېږي. د انسان پکې لاس نشته، د انسان پکې لاس نشته، خو په اوس وخت کې عموما کې د اقلیمي بدلون سره په دې کې د انسان هم یو څه نه څه لاس شته. مروره که د همدا پوښتنه هم دلته ځواب شي چې همدا طبیعي افتونه چې مثلا سیلابونه راتلل یا زلزلې، ټکانونه او نور، څه ډول کولی شو د مخنیوي لارې چارې غوره کړو تر څو اوس وخت کې چې زلزله نشته، سیلاب نشته، اوس وخت کې کوم تدابیر وکاروو تر څو په راتلونکي کې خدای مکړه که همدا ستونزې رامنځته کېږي زموږ د خطر ګواښ یو څه نه څه کم شوی. استاد پوښتنه هم دا وه چې که اوس وخت کې چې سیلاب نشته، زلزله نشته، په اوس وخت کې کوم هغه تدابیر دي چې موږ یې وکاروو په راتلونکي کې که همدا ګواښونه پېښېدل یا زلزله یا سیلابونه راتلل موږ خوندي وو. ډېره مننه. په دې برخه کې عموما کې که وکتل شي د حکومت لپاره هم کول پکار دي تر څو د دې لپاره هغه د مخنیوي لپاره مخکې له مخکې بندرونه جوړ کړي، د مخنیوي لپاره د سیلابونو لپاره هغه ساحې چې کومه ساحو کې بارانونه راځي یا زلزلې کېږي هغه ځو کې خلک ترې خبر کړي، چون دغه طبیعي پیښې دي. د دې څخه دې برخه کې خاصه څه کېدای نه شي تر څو مخنیوي وکړو. خو بیا هم دې برخه کې حکومت یا نړیوالې مؤسسې په دې برخه کې کولی شي خلکو سره مرستې وکړي، په دې برخه کې خلک مخکې له مخکې آګاه کړي. دې برخه کې نور هم بېلابېل کارونه کېدلی شي. صحیح شو، ډېره مننه. ابراهیم خیل صاحب، که چېرته ځنګلونه خدای مکړه اور اخلي یا اور لګېدنه پکې رامنځته کېږي او یو ځنګل له منځه ځي، د سیمې یا د هېواد یا هغه د ایریا یا سیمه چې د هغې دپاره به کوم ګواښونه رامنځته کړي، کومې ستونزې به یې رامنځته کړي؟ نړۍ مننه ظهیر صاحب. زه هم له ټول نه مخکې راغلو مېلمنو ته، هر کله کوم ستړي نه شو، په دې هیله چې جوړ به وي. زما په ګمان هغه پیښې چې کله رامنځته کېږي، مثلا که ځنګل ور اخلي یا سیلابونه راوځي، نو لکه مخکې مې یادوري کړو څوک ترې خبر نه وي، خو ناڅاپي ډول باندې راوځي. نو د لومړۍ هر څه نه مخکې دوی ته چې کوم څه ضرور دی چې هغه کوم ځای کې دوی اوسېږي هغه ځای سیمه پرېږدي په بهر ډېرې وخت. ځکه هلته که ځنګل ور واخلي دا دودونه چې کله رامنځته کېږي، دغه لوګي چې دي دا تنفسي هغه ته ډېر ضرر رسوي، که نه اکسیجن چې کله دوی مثلا کش کوي نو دوی ناروغۍ سره مخ کېږي. نو دوی د کوښښ وکړي چې یو پورته ځان ورسوي، مثلا غونډۍ وي هغه وي چې هلته اکسیجن د دوی نه صفا وي، مثلا دوی ته دود رانه شي. دویمه خبره ده چې کله مثلا ځنګل ور واخلي، تر ټولو مخکې کار باید دا وکړي چې کوم کور اتاق کې اوسېږي اول خو باید د تېښتې لاره ځان ته غوره کړي، ځان د هغه ځای څخه بهر کړي. او که احیانا مثلا ور ترې لرې و او دوی مثلا ترې بچ ول، خو یوازې د لوګي و دود سره دوی مخ کېدل، نو هلته دوی ضرور ده چې کورو کې واوسي، کورو کړکۍ بندې کړي، داخل د کورو کې اړیکه ونیسي نور مثلا دولتي وګړو سره،
او کړکۍ دروازې باندې کې تر څو هغه لوګی دو داخل ورنشي او دو ته تنفسي یا مثلا نور ناروغۍ رامنځته نه کېدو لپاره. نو یوازینۍ لاره دا ده چې اول لومړی به دغه سایونه لرې شي. نور دویمه خبر ده که مثلا دو سایونه لري او کورونه نږدې د دوا لپاره چې مثلا دو ته ناروغي رامنځته نه کړي نو دوی باید په کورونو کې ځان هغه کې او کړکۍ بندې وساتي. او درېیمه خبره که مثلا رامنځته کېدلو سره باید هغه کوم برخې چې مثلا دوی پوهېږي چې مثلا در مخنیوی کولی شي هغه باید دو عملي کړي. مثلا که داخل دی په هغه کې دوی یو شی باید سږمو ته ونیسي، مخې ته ونیسي تر څو د هوا چې دی دوی هغه ته ورنشي، شیشو ته هغه ته ورنشي. نو په څلورم قدم کې باید دولتي وګړو سره زنګ وکړي او هغو ته مثلا رهنمایي وکړي او ورته ووایي چې دلته هغه شوی هغو په خبر کې د پېښې. ابراهیم خیل صاحب چې دغه د کوم خبرې تاسو یاد کړو کې یاد د ټولې په خپل ځای کې صحیح دي. هدف دا دی چې دغه ځنګلونه څومره په اوس وخت کې د دغې سیمې نه د سیلابونو مخه نیولې ده او څومره اوس په اوس وخت کې د دې د هوا د پاکوالي سبب ګرځېدلې دي او خدای مکړه که چېرته اورلګېدنه رامنځته کېږي د سیمې له خلکو لخوا پام ورته ونه شي څومره د دغو شیانو مثلا د سیلابونو د هوا د چټکوالي د دې ګواښ سره بیا دوی مخامخ کېدای شي. بالکل ضعیف صاحب واقعا دا خو ډېر شونې دی مثلا کېدونکي دي که یو څوک اګاهي ونه لري او داسې پیښ رامنځته شو نو حتما دا خو ټول ته معلومه ده چې هم بدني او هم مالي هغه ولري زیانونه به ولري. خو دلته موږ ته پکار ده زموږ دولت ته پکار ده چې باید مخکې نو پلان د ځان سره ولري. موږ ته معلومه ده خو اوس نه کېږي چې مثلا موږ ترې خبر واوسو دا پیښ رامنځته شو خو توکل رامنځته کېږي څوک ترې خبر نه وي. دې لپاره باید داسې پلان ولري هغه سیمې چې دوی ته معلومات کېږي په هغه سیمو کې دوی باید یو ټیم د خپل ولېږي تر څو عامه پوهاوی وکړي، ورکشاپونه جوړ کړي، هغو ته لارښوونې وکړي چې مثلا که ځنګل اور واخیسته که ځنګل مثلا داسې کومه پیښ رامنځته شوه دوی باید څه وکړي تر څو د هغه ناورین مخه ونیسي او د هغه کومې ستونزې چې راورتېږي هغه مخ کړي. احیانا که ځنګل اور واخلي یو خو داسې چې اقلیم ته یې ستونزه ورسوله، دویم د کورونو ته ستونزه ورسوله لکه مخکې مې یادوري وکړه انسانانو ته هم ناروغي رامنځته کوي. دې ته ورته که مثلا باران څه وشي ورسره نو سیلابونه هم راوتلغه دي. نو د هر څه نه ضرور دا ده چې باید دولت یو پلان ځان سره ولري او دغه پلان له مخې نه باید مخکې نه چې مونږ ورته وایو که نه باید مخکې نه ورته چمتووالی نیولی وي تر څو د ناورین مخه ونیول شي. صحیح، ډېره مننه. مولوي صاحب خدای مکړه یوه سیمه باندې یو طبیعي افت راځي یا مثلا زلزله یا مثلا سیلابونه خلکو ته مالي او ذهني زیانونه اړوي. خدای مکړه داسې موږ یو مثال ورکوو د روغو خلکو مثلا یو کلی ځپل شوی دی سیلاب له امله یا د زلزلې امله خو یو بل کلی خوندي پاتې دی. څومره د دغې کلي مسؤلیت جوړېږي او څومره دغه د خیر کار دی چې هغه راپورته شي او د دغې خلکو سره مرسته وکړي. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو راغلو اورېدونکو کتونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. محترمه څه رقم چې تو خبره یې ده کړه چې که خدای نخواسته خامخا چېرته زلزله وشي مشکل جوړ شي ځپلو خلکو سره د هغې خلک څه رقم کور به کړنه باید ورسره وکړي که نه. هغې خلک هغه خلک چې څه نه څه وس طاقت خو الله تعالی ورکړی دی باید د دغې ځپلې خلکو سره د مسلمانۍ د طرفه همدردي کومک همکاري ورسره وکړي. هغه که د کورونو زوی ونه لري باید یې کې طریقه ورته برابره کړي او که د ژمي اسباب وسایل نه وي هغه باید ورسره برابر کړي. که د پیسې اړتیا ولري هغه کومک باید ورسره وکړي چې په دې باندې هغه مسلمان چې کوم ځپلي شوي دي نقصانمن شوي دي هغې سره د دوی هغه مشکل حل شي. بیا د مسلمان سره امداد کړل کومک کړل د یو حدیث مبارک دی د منبهات ابن حجر عسقلاني په نوم یې کتاب دی په دې کې نه به وینئ تقریبا په نه به کې اولنی باب د دوې خبرې دی ان ترلاسې خبره پیره به وینه پیرسي. په دې کې اولنی د الله تعالی په نزد باندې بهترین هغه څوک دی چې هغه مسلمان وي ایمان لري. په دویم قدم کې مسلمان ته نفع رسول دی. دویم قدم کې مسلمان ته نفع رسول دی. نو که چیرې کې یو څوک زلزله وځپي بیا هغه هغې خلک چې دي هغه کومک ورسره وکړي الله تعالی به په دنیا او په آخرت کې څه ورکوي بدله او عوض ورکوي. نو مناسب دغه دی د هر سړي دپاره هر مسلمان دپاره الله دوی خیریه مؤسسې بنسټونه دي دولت ته
هغه باید خپل کومک خو وکړي خو بیا هغه د کوم کلي منطقي خلک چې ورسره وي نږدې هغه باید ډېر همکاري سره وکړي. صحیح مننه. د اسلام له نظره تاسې رڼا ورباندې واچوله مولوي صاحب، خو دلته بیا هم ځینې هغه شخصي یا مثلا موږ تاسې پښتونولي خبرې رامنځته کېږي چې ولې یا مثلا یو څوک وایي چې ښه دی چې همداسې وشول. څومره باید د خبرونو صرف نظر وکړو کله که یو کس که څه هم چې هغه په اصطلاح ټولنه کې ښه کس نه وي، محبوب نه وي، خو که کله داسې ډول ستونزې سره مخامخ کېږي په کار چې سړی یو لاس ورکړي مخکې لاړ شي. بالکل د اسلام نظره محترمه کو د احادیثو مخکې متفق شم کو اخذ نفع برابر شو. البته که چیرې کې یو کس بیا د الله تعالی په نسبت باندې بدترین انسان دوه قسمه دي. یو هغه دی چې د خدای سره شریک نیول دي او دویم د مسلمان د ضرر رسول دي. نو که خدای نه خواسته یو مسلمان په بل مسلمان باندې زړه ښه کړي الله تعالی به په اوس کې چی ورکوي عذاب او نقصان به ورکوي. صحیح شوه. نو دغه کړنې د میږ د پښتني مسلمان لپاره دا هېڅکله مناسب او لیدنه دي چې یو مسلمان په بل مسلمان باندې شي کې په نقصان کې زړه پوښي نه باید زړه په وسوځي همکاري او کومک ورسره وکړي. صحیح مننه. استاد محترم، په ځنګلونو کې اورلګېدنه عموما داسې کوم لاملونه کېدلی شي د کلي د خلکو ناغړي یا د ونو ګڼوالی یا نور کوم داسې لاملونه دي چې له امله یې په ځنګلونو کې اورلګېدنه رامنځته کېږي؟ عموما کې دوه درې لاملونه کېدلی شي. لومړۍ برخه کې خو هغه اشخاص یا هغه کسان چې همدغه ځنګل ساحو کې اوسېږي یا همدلته کورونه دي د دوی پیدا کېدو لامل کېدلی شي. دا نخواسته دوی اور بل کړي یا اور ترې همدغه شان خلاص پاتې شي یا د تر څنګ دوی یو بل دا رقم غلط کار وکړي چې له امله یې په ځنګل کې اور رامنځته شي. د تر څنګ په دویمه برخه کې عموما کې که وکتل شي اوس وخت کې د اقلیم پورو سره بدلیږي، هوا ګرمیش رامنځته کېږي چې دې ته موږ ګلوبل وارنینګ وایو یا نړیوال وارنینګ وایو چې دې برخه کې نړیوال هم دې برخې ته ډېر متوجه شوي دي. دوی په دې برخه کې بار بار کنفرانسونه کوي، خلک خبروي چې تاسو باید په دې برخه کې لږ له ناوړه کارو څخه صرف نظر وکړئ. عموما کې که فکر وشي اکثره همدغه ګرموالی چې رامنځته کېږي همدغه د خلکو له امله رامنځته کېږي. دا ټولنې چې د کوم کارونه روان دي د مثال په ډول د کارخانو زیاتوالی د همدغه لامل کېږي چې په ټولنه کې د تودوخې درجه زیاته شي، حرارت زیات شي، یا په عموما کې په ټولنه کې د موټرو زیات استعمال، د موټرو څخه د ګردونو وتل، دغه همدغه لامل کېدلی شي چې همدغه ګردونه هوا ته پورته شي. عموما کې په ځمکه کې چې کومې اوبه دي یا شته دي دغه همدا رقم نه پاتې کېږي. دغه کوم بدلونونه چې رامنځته کېږي د همدې له امله هوا ته پورته کېږي او د همدې له امله په د زیاتو سیلابونو بارانونو امکان هم کېدلی شي. په ځنګلونو کې د زیاتې تودوخې د اور لګېدو لامل هم کېدلی شي. دې برخه کې همدغه دوه لاملونه هم کېدلی شي. او په دې برخه کې نور هم که فکر وشي لاملونه کېدلی شي چې باید موږ او تاسو ټولنه باید دې برخه کې خلک ترې آګاه کړي. په دې برخه کې بالکل او شرایط ځکه اوس د هر یو کال وروسته بل کال چې راځي هوا د تیر کال په نسبت ډېره ګرمي او دغه اور چې بیا ولګېږي خدای نخواسته نو د دغه کنټرول هم بیا ډېر سخت ده. دا چې بیا کنټرول یم نو فکر کومه څو کاله مخکې په کوم ملک کې اور لګېدلی و ځنګل کې نو په ورځ میاشتو هغه اور روان و. هغه د مخنیوي هڅه بیا ډېره سخته ده. دې برخه کې هم باید ډېره توجه وشي، حکومت دې برخه کې ډېره توجه ورته وکړي، پام ورته وکړي. عام خلک په دې برخه کې باید دوی ته عامه پوهاوی وکړي، دوی پوه کړي چې دغه اور ځنګلونو کې ډېر زیانونه رسوي. کله چې یو ځنګل اور واخلي ونې له منځه لاړې شي نو د سیلابونو د راتلو امکان هم دې سره زیاتېږي، سیلابونه هم راځي او د ګردونو زیاتېدل، د اکسیجن کمیدل هم همدغه لاملونه کېدلی شي چې ټولنه کې تاوانونه رامنځته کوي، زیانونه رامنځته کوي. دې تر څنګ هغه د څارویو ته هم تاوان رسوي. فکر وشي په ځنګلونو کې هم عموما کې څاروي حیوانات ژوند کوي، دوی هم د څړ ځای د اوسېدو ځای هم له منځه ځي، ورکېږي. دغه حیواناتو د له منځه تلو
هغه د نسل د له منځه تلو هم یو سبب کېدلی شي. دې برخه کې باید ډېره هڅه او توجه وشي، خلک پرې پام وکړي. مننه استاد. ابراهیم خیل صاحب، خدای مکړه په یو ځنګل کې اور لګېږي یا اور لګېدنه رامنځته کېږي. مخکې له دې چې د اسلامي امارت د حکومت د دورو چارواکي یا د همدې برخه کې چې کوم مسؤلیت لري ځینې حوادث ریاست، هغوی هماغې ساحې ته رسېږي، شاید وخت ونیسي، خپله د هغې سیمې خلکو مسؤلیت سره چې هغه خلک چې عمل ته نږدې دي، عمل ته موجود دي، هغوی مسؤلیت به څه کېدای شي او څومره کولی شي دغه برخه کې دوی هم خپل همکاري وکړي. ظهیر صاحب داسې ده که هغه سیمه کې کوم وګړي چې دي که نه اوس که داسې ده یو دا پېښه دا رنګ نه ده چې مثلا یو کوچنی ځای لومړیو کې لوی که نه خو لږ ځای نیولی ستا پراخېږي او مخکې دي نو کېدای شي لومړی هغه یو خلي نه بلکل ډېر کوچنی به وي. نو لومړیو کې پکار ده که هغه سیمې خلک آګاه وي نو کوم اړتیا چې ورته ضرورت ده، مثلا دوی کوم هغه اولياتي هغه چې مثلا وسایل چې دوی لري ترې ګټه پورته کړي او دغه اور محوه کړي که مثلا کېدلی شوه او دوی توانایي وله نو دوی د هغه لومړني کوم څان چې دوی سره دي مثلا لکه موږ ورته وایو سطل ده او د نور شیانو استفادې باندې دا اور محوه کړي، له منځه یوسي. نو دغه هغه څه دي چې دوی ته مثلا ضرورت ده چې باید دوی وکړي. او که دوی مثلا بعد د هغې نه نشو کولی اور پراخېده، ځکه ځینې اورونه موږ وینو ظهیر صاحب چې په اوبو باندې اکثر چې موږ اوبه اچو نور هم پراخېږي، ځینې وخت نه بندېږي. نو بیا د دولت سره اړیکه ونیسي. خو دلته زه بیا هم ضعف نه یادوم، خو شاید دا ستونزه باید هوارې شي. دغه برخه کې اوس موږ وینو څو د پېکونړ ځنګلونو اور واخیستان، دا نورستان ځنګلونو هم اور واخیسته. نو دولت ته پکار ده که مخکې مې چې یادوري وکړه دوی باید د سیمې خلکو ته داسې لکه د اور چې مړ کوي وسایل ورکړي، ورته ورته ووایي چې مثلا د هغه لاره وروښي چې کومه کار ترې اخیستل کېږي، استفاده کومه ترې کېږي، وسایل باید په هغه کې ورکړي ورته. همداشانته که ډېر نه وي باید 5 میاشتې بعد 4 میاشتې 3 میاشتې بعد دوی ته سیمینارونه ورکشاپونه دلته جوړ شي، د کلي سپین ږیرو ځوانان راوغوښتل شي، هغوی ته هر لاره وروښودل شي چې باید کومه اور مړ کړي، کومه لاره کار واخلي. داسې نو زما په ګمان که چې دوی ته لاره ورونښودل شي، لاره چار ونه موږ خپله پوهېږو چې کله وختونه په موږ راشي ډېر زر د خپل روحیه له منځه زموږ روحیه له منځه ځي او یعنې بعض خبره باندې لاس پښې کېږو ځان وځو که نه څه نه وي. خو که لارښوونې ورته وشي نو ډېر اسانۍ سره به دوی هغه اور محوه کړي او نور لارو به هم کار واخلي. مننه. مولوي صاحب، یو خو طبیعي افتونه دي هغه چې رامنځته کېږي، بل ځینو ځنګلونو کې د سیمې خلکو لخوا یا اطرافي خلکو لخوا خپله ونې وهل کېږي، مثلا هغه بیا د سوان لپاره کارول کېږي چې هغه که څه هم په دې وروستیو کې د حکومتونو لخوا د اسلامي امارت لخوا دوی ته وړاندې فرمانونه هم صادر شوي دي. فکر کوم همدې برخه کې یو ټیم هم شته چې هغوی ګرځي په همدې ځایونو کې، څوک نه پرېږدي شي. خو بیا هم د خلکو لپاره دغه د ونو وهل، د ځنګلونو له منځه وړل څومره ګناه لري او څومره دوی ته په خپله سیمو کې بیا خطر پېښولی شي؟ ظهیر صاحب، د ونې یا د شنه بوټي وهل دا یو شرعي جرم دی. داسې جرم دی چې دا شین بیټی هغه که ونه ده که هر یو بیټی د الله تعالی ثنا وایي، د خدای ثنا وایي، د هغه وجې نه د شنه بیټي کټ کول یا لنډول دا جرم دی. دغه د منطقي خلک باید نره بوټي هم کېنوي، ړنګ خو یې نه کړي. نو د هغه وجې نه د شنه بوټي ړنګول ته په اسلام کې نظره نه دي چې شنه بوټي خپله دوی یو خو لکه تاسې د اسلام نظره موضوع باندې خبرې وکړې چې جرم خپله دوی ته څومره توان رسولی شي؟ مثلا ځنګل دی د دوی هوا ته نفس کوي، هغه صفا کوي، د سیلابونو مخه یې نیسي، په راتلونکي کې کوم ونې چې وچېږي هغه دوی د سوان لپاره خپله ځان ته څومره توان دی؟ ځان ته خو بیخي زیات توان دی، ځکه کومه ونه چې په غره باندې یا په منطقه په مځکه باندې وي هوا کړکېچ ورسره ختمېږي، صفا کېږي که نه. او دویمه هغه سیلابونه چې راوځي په کومه منطقه کې چې ونه لري هغه سیلاب زیات وي، زیات نه وي، کم وي، وینې هغه ونې په واسطه باندې هغه سیلاب کمیږي. او کومه منطقه چې ونه نه لري، بوټي نه لري، هغه سیلاب زیات وي. وجه دغه ده چې هغه د ده او اوبه چې دي مکمله بدیا ته راوځي، کنټرول یې نشته. نو دغه هم 50-80% نقصان دی انسانانو لپاره د سیلاب او د ونې د وجې نه کېدای شي. استاد، د هوا پېژندنې ملي ادارې لخوا خلکو ته بار بار دغه د سیلابونو یا د آفتونو د راتلونکو احتمالي پیښو په اړه یا بحثونو په اړه معلومات نشریږي. همدا نن هم یو راپور داسې نشر شوی چې د افغانستان اسلامي امارت د هوا پېژندنې ملي ادارې په 7 ولایتونو کې د سختو اورښتونو
او د طوفانونو د راوتو خبر ورکړی دی چې فراه او ځینې نور ولایتونه دي. خو خلک بیا پر وړاندې لږ داسې یو دوی داسې فکر کوي چې بس دا د خدای چاره دي که نه، خدای چې څه خوښ نه کړي. څومره ضروري ده چې دغه وړاندوینې چې د حکومت لخوا وړاندې کېږي خلک پام ورباندې وکړي او هماغه ځایونو کې چې دوی اوسېږي چې هلته د سیلابونو د راوتلو امکانات وي هماغه ځایونه پرېږدي تر یو وخت. عموما کې دې برخه کې خو لومړی لکه تا چې یادونه وکړه حکومت هغه خپله وظیفه اجرا کړې ده، خلک خبروي هغه سیمو کې په هغه سیمو کې چې خلک اوسېږي سیلابونه راځي هغوی ته خبرداری مخکې له مخکې ورکړی ده. ولې دې برخه کې که فکر وشي د افغانستان خلک هم بېوسه دي، غریبانان دي، دوی هم له مستۍ نه دي پراته د سیند د غاړې څنګ ته یا په دا رقم ځایونو کې، دوی هم غریبانان دي، د ژوند د اسانتیاو لپاره هغه لومړي عصري وسایل نه لري. دې برخه کې باید حکومت هم باید دې برخه کې د دوی لپاره مخکې له مخکې یو خوندي ځای پیدا کړي. دوی ته هغه کوم ځای کې چې سیلابونه راځي د هغې نه لرې څخه کې دوی ته یو ځای پیدا کړي تر څو دوی له همغه ځای څخه دې ځای ته راانتقال شي. ځکه که دوی له همغه ځای څخه راانتقال شي نو دوی خو بیا د اوسېدو ځای نه لري. دې برخه کې باید لومړی حکومت توجه وکړي. او دویمه برخه کې خلک هم باید د خپل ځان سره د خپلې کورنۍ سره د خپل مال سره باید بېغوري ونه کړي. دې برخه کې باید هڅه وشي تر څو د حکومت هغه د خبرداری چې دوی ته ورکړی ده باید هغو ته غوږ ونیسي، باید عمل پرې وکړي. دوی باید دا ونه وایي چې دا هغه خدای پېښې دي، خدای پېښې دي صحیح ده، خو انسان ته خدای پاک عقل ورکړی ده، انسان ته خدای پاک پوهه ورکړې ده. دې برخه کې باید انسان هم حق لري. یو انسان چې خپله یو ځان وژني، ځان اوبو ته اچوي یا اوبه راځي دی ورته ناست وي، سیلاب راځي دی له هغه څخه حرکت نه کوي، دا هم لکه ځان وژنې کې راځي. دې برخه کې باید دا هم بیا لویه ګناه لري، په ګناه کې حسابېږي. دې برخه کې باید دوی لپاره توجه وشي تر څو خلک چې په هماغه ساحو کې اوسېږي د حکومت خبرو ته غوږ ونیسي، له هماغه ساحو څخه راوځي. چون د کورونو د ځمکو انتقال سخته، خو بیا هم د څارویو د مالونو د انسانانو انتقال دوی کولی شي له هماغه ساحې څخه راوځي، یوه ورځ دوه ورځې مخکې بلې ساحې ته انتقال شي. او تر څنګ هغه ساحې چې ناخبره دي دې برخه کې باید نورو کلیو ته نورو سیمو ته هم همدغه سیمې یا حکومت خبرداری ورکړي چې اوبه را روانې دي یا سیلاب را روان، تاسو باید مخکې له مخکې ورته آماده واوسئ او له همدغه ساحې پرېږدئ. چې موږ او تاسو مثالونه هم وینو، خلک همدې برخه کې همدا رقم پاتې شوي دي، نه دي تللي، د حکومت د نورو مؤسسو خبرو ته یې غوږ نه ده نیولی، ولې مړه شوي دي یا سیلابونو له ځان سره وړي دي، هغه ژوند یې له ګواښ سره مخ شوی ده. دې برخه کې بله ناغېړي هم چې کېږي د خلکو لخوا کله چې سیلابونه راوځي، زه چې وینم موږ کلي کې چې سیلابونه راوځي خلک د یو دوو لرګیو لپاره هغه سیند ته یا هغه اوبو ته ځان اچوي، اوبو منځ کې ځان یې سروي، هغه لرګي راغونډوي یا کوم څه چې اوبه له ځان سره راوړي هغه راغونډوي تر څو د خپل سوند یا د نورو موادو لپاره استعمال کړي. برخه کې باید خلک توجه وکړي، ځکه د لرګیو نه د انسان ژوند ډېر مهم دی، انسان باید خپل ژوند ته اهمیت ورکړي. او موږ تاسو ولرو چې تېر څو میاشتې وړاندې هم خوست کې همدا ډول پېښه رامنځته شوه چې بیا د حکومت لخوا هوایي ځواک سیمې ته ولېږلی شو، کسان وژغورل شول. یعنې د یو کلي په لسګونو ځوانان په اوبو کې باندې سار پاتې وو، نږدې وه چې خپل ژوند لاس احتیاط د دې برخه کې باید ډېر دقت وشي. ابراهیم خیل صاحب، موږ او تاسې ډېری وخت له معیارېتوب نه کار نه اخلي، معیارېتوب نه چې دوی په ډېر عادي ډول مثلا یوازې تیږې یو پر بل ږدي او بالاخره هغې نه یو دیوال جوړوي یا یو کوټه ترې جوړوي. بیا چې کله د زلزلې یو وړوکی ټکان راځي یا کمې اوبه راځي د هغوی سیمې ډېرې تخریبوي او دوی ته ډېر مرګ ژوبلاړوي. څومره دې برخه کې پام وکړی؟ ظهیر صاحب، که راشي د افغانستان وضعیت ته وګورو، د خلکو اقتصادي وضعیت ته وګورو، د خلکو اقتصادي وضعیت دې ته هغې چمتو نه ده، ده ته هغه نه ده چې دومره ډېر وي چې دو په یو انجینر باندې داسې کور جوړ کړي چې هغه د زلزلې مقاومت ولري، یا مثلا داسې یو چا ته ورشي چې هغه ته ورته وایي چې موږ ته یو نقشه واچوه. زما هدف ابراهیم صاحب دا و چې هغه د کوچنیو ټکانونو مخنیوی هم نشي کولی. مثلا حد اکثر یو دومره کولی شي چې یو دیوال وایي یو دوه ټکټره تیږه راوړي ښه ده، که دوه بجې سیمټ هم ورته راوړي. بالکل دا په کار ده ظهیر صاحب، په کار دې ده چې
آفت ده راغی نو ګوري نه نو چې څه هغه ده چې کوم یو بندور ورسېده موږ په اصلاح باندې چپه کوي کورونه ورانوي نو په کار دوی ته دا ده چې یو څه جوړوي هغه کوم کم مدت لپاره هم جوړوي محدود وخت لپاره هم جوړوي نو حد اقل داسې یو څه جوړ کړي چې په راتلونکي کې ورته ضرر ونه رسوي مثلا تاسو یادواري وکړه که تیږې راوړي او څه راوړي نو خالي تیږې د خټ سره نه جوړوي چې جګې کړي سره پې پټ کړي دوب کې اوسېږي خیره که مثلا ډېر نه راځي یو 10,000 افغانۍ 8,000 افغانۍ د ورته سیمنټ واخلي نو سیمنټ جوړ کړي دا ښه خبره ده خو زه یادواري ما مخکې په دې خاطر وکړه چې یوازې دا نه دي که نه زلزلې دا رنګ نه دي کېږي چې مثلا کوچنۍ وي حتی شاید داسې زلزلې چې رشتهر یې جګ وي تقریبا 6.7 هم شوې ده چې موږ لیدلې دي نو دوی پر مقابل کې بیا دا کورونه چې په سیمنټو جوړ شي توان بیا هم نه لري نو په کار دا ده چې دولت ورسره هغه وکړي موږ هر څه راجګ کوو دولت ځکه عوام او خواص ټول پر دولت باندې حق لري او دا زما هدف دا و چې هغه د کوچنیو ټاکنونو مخنیوی کولی شي او په لوی کچه خو په ټول هېواد کې هم بلکل نو کوچنیو لپاره خو همدغه لومړنی هغه دي چې باید کورونه که جوړوي لږ سیمنټ یا دغه کار واخلي لږ مضبوطې جوړ کړي مثلا که د ځمکې په سر جوړوي کوشش دې وکړي چې اول د ورته ځای غوج کړي لکه موږ سنګکاري چې ورته وایي سنګکاري دې وکړي بعد د هغې نه د کور په داسې شکل جوړ کړي چې هغه لومړی یا کوچنیو ټاکنونو مخه ونیول شي او ګوز زیات وژغورل شي ډېره مننه استاد محترم د سیلابونو یا د طبیعي پیښو نه وروسته څه ډول کولی شو خپل ژوند بېرته عادي حالت ته راولو هدف یې دا دی چې دغه د خلکو رول د خیریه بنسټونو رول او د خلکو خصوصا هغه د کلیوالو رول څومره مهم دی تېره ورځ موږ یو مېلمه درلودو هغې په سیمه کې په دې تېرو بارانونو کې یو د یو کور دیوال نړېدلی و چې له امله یې بیا هغې سیمې هغه د کس یوه مېرمن وفات شوې وه او بالاخره د کلیوالو لخوا د هغې قوم لخوا دوی ته پیسې غونډ شو چې بالاخره هغې ته یې د واده کولو د کور جوړولو یو ترتیب تصمیم ونیو چې د ده ژوند بېرته خپل عادي حالت ته تقریبا راوګرځېدو څومره دغه خلک کولی شي چې همکار شي هغه د خلکو چې ځپل شوي دي بېرته یې ژوند عادي حالت ته راشي دا یو ښه لاسته راوړنه ده یو ښه کار ده که نه لکه تاسو یادونه وکړه د خلکو لخوا د کلیوالو لخوا خپل کلي کې کوم کورونه ړنګېږي او ویجاړېږي دوی لپاره یو کمک کول یا د دوی لپاره هغه دیوال یا کور چې ړنګول دوی لپاره همکاري او مرسته کول هم دې برخه کې یو ښه کار ده دې برخه کې موږ تاسو باندې خپل کلیوال حق هم لري د اسلام له نظره او دویم برخه کې لکه تاسو یادونه وکړه مسلم دې برخه کې ډېرې اهمې دي یا مهمې دي د برخه کې هغه کسان چې کورونه سیلابونه یوسي یا ویجاړ شي د برخه کې باید موسسې هم دوی سره همکاري وکړي دوی ته د سرپناه ځایونه پیدا کړي د یو څه وخت لپاره خو د وخت په تېرېدو سره بیا دوی کولی شي هغه کسان چې کورونه ویجاړ شوي دي دوی خپل ځانونو ته ځایونه پیدا کړي یا دې برخه کې حکومت دوی سره همکاري وکړي مرسته وکړي دوی لپاره یو ځانګړې ساحه مشخصه کړي هماغلته دوی اوسیږي او دوی ژوند کوي دې برخه کې لومړی کې د کلیوالو لاس لرل د دوی سره همکاري کول ډېر مهم دي او دویمه برخه کې د مؤسساتو رول ډېر مهم ده دوی سره همکاري وکړي مرسته وکړي دوی ته ژر تر ژره هغه ځانونه ورسوي هغه څه ته چې کورونه یې ړنګ شوي دي او دریمه برخه کې د حکومت هم دې برخه کې ډېر رول لري دویم باید له هغه خلکو سره چې کورونه ویجاړ شوي دي یا دیوالونه ړنګ شوي دي دوی سره همکاري او ضد حوادث ریاست دې برخه کې همدغه فکر کوم حکومت پسې مربوط کېږي هم بالکل هغه ټول هغه کسان چې د طبیعي پیښو له امله ځپل شوي وي هماغه سیمو ته رسېدګي کړي او هغه کسانو ته چې د وس مطابق امکاناتو په کتو د هر یو کس سره مرسته کوي مننه مولوي صاحب وروستیو کې د وهانیو صفات په همدې برخه کې چې څومره خلک ځانونه وساتي خوندي ځنګلونه ونه وهي ځنګلونه نور هم غني کړي ونې پکې کېنوي په همدې برخه کې ستاسو یو مشخص پیغام به خپلو خلکو ته ورسوي مننه ظاهر صاحب ولسونو ته خلکو ته زموږ پیغام د اسلام له نظره دغه دی چې د ونې مخکې مې یادونه وکړه چې د شنې ونې کټ کول د اسلام له نظره ناروا دي که نه بیا د خلکو دپاره ګټور دغه دی چې د کومې ونې دي دا خو نقصاني نه کوي البته نوره ونې چې څومره کومه په وس طاقت لري هغه هم کېنوي چې د ولس دپاره د خلکو دپاره پیدا تمام شي صحیح ډېره مننه استاد محترم تاسو ته هم راځو تاسو هم یو استاد په صفت شملي سیمه کې هم دې هېواد کې مو سلګونو خلکو لپاره د دوی د اذهانو فکر جوړولو لپاره
کار کړی دی. اوس وخت کې خپلو خوستیو ورونو ته دې برخه کې څه پیغام لرئ؟ مهرباني. زه به لنډ پیغام دومره وړاندې کړم هغه استادانو ته، د مکتب استادانو ته، سرمعلمانو ته، یا د چې دوی په مکتبو کې وظیفې لري، سرمعلمان دي، دوی دې په دې برخه کې هغه کوچنیو ماشومانو ته، د مکتب زده کوونکو ته لارښوونه وکړي د همدغه سیلابونو د مخنیوي لپاره، زیانونو لپاره، کوم زیانونه لري که چېرته موږ څنګلونه وهو یا سیلابونه راشي، باید کومې لارښوونې وکړو. دې برخه کې باید د همدغه لومړۍ طبقه ځوانان د اول نه تر 12 پورې شاګردان چې دي دوی تربیه کړي، دوی پوهه کړي، تر څو دوی په آینده کې دا رقم ناوړه پیښو څخه بچ شوي وي، دوی هغه وخت سره هغه خپل هغه ته رسیدګي کړې وي. دې برخه کې استادان باید خپل او تر څنګ یې استاد د دیني علماو رول دا به هم ډېر مهم وي. هغه علما چې هغوی خاطبین دي د جمعې د موضوع، هغوی خپلو منبرونو لارې خلکو ته او خپل کلیو کې یا جوماتونو کې خپل خلکو ته که نه دې برخه عامه پوهاوی وکړي، عامه پوهاوی وکړي، دوی پوه کړي، دوی ته مثلا دوی اکثره کومه څه چې وړاندې کوي د جمعې په ورځ باندې مسالې چې وړاندې کوي، هم یو ورځ دې مشخصه کړي د ځنګلونو د توانونو یا سیلابونو په دې اړه د اسلام له نظره پرې وغږېږي، تر څو خلک ترې اګاه شي. ځکه لرې لرې ټولنو کې په اطرافو کې د مکتبونو دومره شتون نشته یا خلک ورته رسیدګي نه لري. دې برخه کې باید هغه علما هم حق لري تر څو خلک اګاه کړي. ډېره زیاته مننه. ابراهیمي صاحب، تاسو هم لنډ وکړئ، کومې خبرې لرئ خپلو ولسونو ته؟ زه به یوازې په رسنیو باندې غږ وکړم، غږیزو رسنیو باندې که فکر مو وي په خوست کې اکثره خلک راډیو ته ډېر لاسرسی لري، نو د دونه مو هیله ده لکه هر یو لکه اوس چې تاسو خپل مسؤلیت ادا کوئ د تلویزیون لاره نه ده خپرونه او خلکو پورې غږ رسوي د خلکو چې کوم لارې مثلا ګټورې دي چې باید دوه د افت په وخت کې ترسره کړي. نو د راډیو ګام او غږیزو رسنیو هیله دا ده چې دوه عامه پوهاوی وکړي او دغه خپرونه ته نور هم انکشاف ورکړي تر څو خلکو ته ورسېږي. صحیح، ډېره مننه. د زرغون تلویزیون درنو او قدرمنو لیدونکو، ستاسو نه بیا هم ډېره زیاته مننه چې زموږ نننی پروګرام هم ولیده. بیا هم موږ په نن پروګرام کې د طبیعي پیښو اړوند او د هغې د جملې د ځنګلونو په اور اخیستنې یا د سیلابونو په راتلو باندې خبرې وکړو چې ټولې هغه لارې چارې په ګوته شوې چې څه ډول کولی شو د خپلو ځنګلونو حفاظت وکړو، او که خدای مکړه اورلګېدنه رامنځته کېده کومې ادارې په جریان کې کړو، څه کولی شو خپله یې تر یوه حده پورې کنټرول کړو. نن بحث کې به هم راسره ډېر قدرمن میلمانه وو، مولوي صاحب ولی جان، خبریال او ژورنالیست حنیف الله ابراهیم خیل، استاد سمیع الله درمان صاحب. تاسې نه مننه چې زموږ پروګرام ولیده. تر یو بل پروګرامه ښه وختونه او خوشحاله شئ.